ډاکټر نجیب سنګه پاکستان ته ماته ورکړه او له هیواد څخه یې څنګه دفاع وکړله. د ډاکټر نجیب او د هغه د تلین په اړه محسن داوړ، تادین خان او رحمت الله نبیل تازه څه ویلي دي په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دار ته وختم غلام د چا جوړ نشم، زمانی ته می تاریخ د پښتون کېښود. د پی ټی ایم مخکښ غړي محسن داوړ د افغانستان پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب د افغان وطن یو زړور او پیاوړی بچی یاد کړی او له پورتني بیت سره یو ځای د نوموړي د څلوېښتم تلین په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه داسې لیکلي: له بده مرغه پښتون افغان وطن له پیړیو څخه د داسې غمیزو شاهد دی چې هره غمیزه یې روح ټپي کوي. شهید ډاکټر نجیب هم د نړۍ د زورواکانو د بلا خوري افغان خوري د سیسو ښکار شو. پښتون افغان وطن د یو پیاوړي بچي نه نامحروم شو. بل خوا جنرال تادین خان هم پر خپله فیسبوک پاڼه داسې لیکلي: شهید ډاکټر نجیب یو فکر و، د وطن پالنې یوه لاره وه، یو مکتب و، د دغه فکر دوام او ترویجول پکار دی. هغه د پنجاب له هغې واقعي دښمنانو څخه و چې همدې لار کې یې ځان قرباني کړ. نن چې د آی اس آی داخلي جاسوسان د هغه د تلین په وړاندې درېږي، پر ځان یو بل شرم مني او پر وړاندې یې ولاړ یو. بل خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رحمت الله نبیل هم پر فیسبوک داسې لیکلي دي: دا به انصاف نه وي چې یوه سیاسي سیري ته یوازې او یوازې له یوه اړخه وکتل شي او په اړه یې بحث وشي. موږ د تاریخ په اوږدو کې څو بودي او څو اړخیز شخصیتونه لرو. دلته یو داسې چا په اړه بحث او خبره ده چې د خپل سیاسي او کاري ژوند په اوږدو کې دومره مرحلې تېرې کړې دي چې یو یې د خاد او بله هغه یې د ولسمشرۍ ده. د دې دواړو دورو په اړه یوازې تاریخ قضاوت کولی شي. هغه څه چې د ده خاد په دوره کې ترسره کړي او هغه یې د ولسمشرۍ پر مهال کړي او په خپل منځ کې سره جلا کړي دي. دا چې د ډاکټر نجیب د خپل سیاسي ژوند پر مهال لکه د افغانستان د نورې سیاسي او جهادي شیرو په څیر هسکې او ټیټې درلودي، په دې کې هیڅ شک نشته او سترګې نشي پټېدی. خو یو څه چې د ډاکټر نجیب پر وړاندې د افغانستان خلک سره په یو نظر کړي، هغه د پاکستان پر وړاندې د نوموړي درېدل و. هغه له پاکستان سره په تقابل کې خپل سر بایلودو. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.